السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په موبایل کې سلو موشن ویډیوګانې جوړې کړئ. دوستانو کله چې تاسو په خپل موبایل باندې ویډیو وکړئ او که تاسو غواړئ چې هغه سلو موشن ته واړوئ نو هغه تاسو څنګه اړولی شئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او دا غرکه مې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو ګوره دوستانو دا کوم خط تاسو وینئ کوم ټایټل چې ما لیکلی ده تاسو په دا ټایټل باندې کلیک وکړئ او لاندې به ما تاسو ته اپس لینک یا د هغه کوم اپلیکیشن لینک لیکلی وي تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به ډېر په اسانه طریقه سره تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ د هغه کوم به تاسو راسئ دغه اپلیکیشن به خلاص کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ کوم ایډز چې رالو هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ او د هغه کوم ګوره دوستانو سلو موشن ویډیو نو دلته به تاسو راسئ په سلو موشن ویډیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سلو موشن ویډیو باندې کلیک وکړئ د هغه کوم خو تاسو غواړئ چې هره ویډیو سلو موشن ته واړوئ یعنې ستاسو په موبایل کې چې هر څو ویډیوګانې وي او هره کوم ویډیو وي که تاسو غواړئ چې هغه سلو موشن ته واړوئ هغه تاسو اړولی شئ. نو ګوره دوستانو زه راځم په دغه ویډیو باندې کلیک کوم او غواړم چې دغه سلو موشن ته واړوم. ګوره دوستانو کله چې دغه تاسو فاسټ کړئ یعنې زیات کړئ ګوره دوستانو هغه ویډیو به بیا تیزه وي او که چیرې دغه تاسو کم کړئ نو بیا به ستاسو ویډیو سلو موشن ته واوړي یعنې هغه به سلو وي. نو ګوره دوستانو زه یې سلو کوم چې تاسو یې څونه سلو کولی شئ خو نه به هغه تاسو سلو کړئ یعنې هغه به تاسو کم کړئ. د هغه رقم به بیا دوستانو تاسو راسئ په دا ټیک مارک نشان باندې به کلیک سره وکړئ یعنې دا سیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ د هغه رقم کې اوس تاسو په هر نامه سیو وي په هغه نامه باندې دغه ویډیو تاسو سیوولی شئ او دلته به دوستانو تاسو اوکې وي. کله چې ګوره دوستانو تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ دغه یعنې کم پرسنټیج روان دی دغه به تر 100 پورې ورسیږي او ستاسو ویډیو به سلو موشن ته واوړي یعنې که تاسو په موبایل کې هر کوم ته ویډیو کړې وله هغه به سلو موشن ته واوړي. نو صرف به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ تر څو دغه تر 100 پورې ورسیږي یعنې ګوره دوستانو هغه تر 100 پورې ورسېدی د هغه رقم کله چې هغه تر 100 پورې ورسیږي ستاسو ویډیو به دلته راسي او هغه به په سلو موشن کې تاسو ته پلی کېږي. نو ګوره دوستانو هغه په سلو موشن کې ده. هغه رقم ګوره دوستانو ویډیو کټر په ویډیو کټر کې بیا دوستانو تاسو کولی شئ چې له ویډیو څخه یو حصه کاټ کړئ. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې په ویډیو کې ایډیټینګ وکړئ یعنې یوه حصه یې کاټ کړئ نو هغه بیا دلته تاسو کاټولی شئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.